هغه ځناور چې د یغه شکر موت شوی وي یا د یغه شکر د ولې نرختلی وي یا د یغه شکر نه وي آیا د داسې ځناور قرباني دا صحیح ده او که نه. که چېرته یو ځناور داسې وي چې د یغ پیدایشي شکر نه وي، کونډی وي یا د یغ شکر وي خو واړکې شکرونه وي، د داسې ځناور قرباني صحیح ده. که چېرته داسې ځناور وي چې د یغ شکر وي خو وروسته د یغ شکر موت شوی وي یا د ولې نرختلی وي، که چیرې پوست موت شوی وي بیا هم د داسې ځناور قرباني صحیح ده. نو که چیرته د ځناور ښکار د ولې نرختلی وي، د لوند نرختلی وي، بیا که چیرته د یغ دننه مازغه هغه ختم شوي، مغز یې ختم شوي وي، بیا د داسې ځناور قرباني دا صحیح نه ده. نو عموما د دغې مسلې تعلق د رؤیت سره دی چې کله د ښکر څه مسله رسي بیا چې کوم داس نږدې عالم چې هغه د تو ځناور کتلی شي بیا د یغ عالم نه دغه پوښتنه کوه، د یغ مفتي نه دا پوښتنه کوه. دغې مسله کې خلک ډېر زیات مبتلا دي.